آیا تیز आवाज زمونږ ایرډرم خرابولای شي او سبا کیږي کچرته په مون خول نه راځي او کچري زمونږ د جسم ټول هډو کې مات شي نو سبا کیږي دا چې نورم پیکټ ز پیجندلو د فارا زما سره د ویډیو د اخیره پوری وسی نمبر 5 آیا تاسو ته یاد دی چې تاسو خپل نکونه په لاس ټایم کله کټ کړیو خامخا به درته یادي سخل کو ته د نکونو لویولو ډیر شوخي خو آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې سبا کیږي کومنګ خپل نکونه کټ نکو زمونږ د نکونو گروث ډیر سلوي په 3 میاشتو کې تقریبا 1 سانتي میټر لویږي د شریدر چیلل نوم په ګاینز بک اف ورلد ریکارډ کې درج دی شریدر د 66 کالو پورې خپل نکونه نو کټ کړي هغه خپل نکونه په 1952 کې لویول شروع کړیو او په 2018 کې کټ کړو داغه د غسلاس د نکونو لمبای 909 سانتي میټر وا د دې غټ نکونو وزن دومره سیوا شوی چې داغه غوتی ډیسپیګر شوی وي یعنی داغه غوتی کګي وږي شوی وي او غسلاس شکار کول هم بند کړیو نو د نکونو لویولو شوق تاسو ته ګران پریوتل شي نمبر 4 2 میاشتې په بیٹ باندې د سملاستو د لپاره ناسا تاسو له 15 لک روپۍ درکې اوس به تاسو د ناسا نه د 15 لک روپو د حاصلولو خوبونه لیدل شروع کړئ خو د دې نه مینه موږ تاسو ته دا وایي چې هیومن هایبرنیشن څومره خطرناک دی د زیات ټایم پورې په بیٹ باندې د سملاستلو نه تاسو د هارت ریټ ډیر تیزیږي بلډ فلو به ودرېږي 2 میاشتې وروسته بس تاسو جسم خپور لوز او یوزلیس شي ولې چې په بیٹ باندې موږ د 10 نه واخله د 15% سټرنټ هر هفته لوز کوو د دې نه علاوه به تاسو منټلی اکټیو هم پاتې نشئ مسل به لاس شي او وزن به سیوا شي کم چې تاسو د لپاره خطرناک ثابتېدای شي نو د 2 میاشتو په بستر باندې د سملاستو نه خدا دا چې بهر تلاړ شي او په 2 کالو کې 15 لک وګټئ نمبر 3 ملګرو میوزیک زمونږ د ټولو خوښي څه خلک د ډیر ساعته پورې ایرفون دی نو بل طرف ته خلک په سپیکر باندې میوزیک اوري په دوانو کنډیشن کې به تاسو د خپل پیرن نه اوریدلې چې دومره تیز میوزیک ماوري کانه بشي تاسو د پیرن دا خبره د ساده پورې رښتیا هم ده د ډیر ټایم پورې لګاتار په ایرفون کې لاود میوزیک اوریدل تاسو د اوریدو ایبیلیټي ختمول شي او تاسو ایرډرم ډیمیج کول شي د میوزیک نه علاوه نور هم داسې شیزونه شته چې هغه تاسو ایرډرم ډیمیج کولای شي هغه دی په غوګونو کې ابجیکټ وال د هغې د صفایۍ دپاره نمبر 2 پس خلکو باندې ډیره خوله راځي او څه خلک داسې وي چې په هغو بالکل هم خوله نه راځي خو خوله نه راتلل از ناٹ ا هیلدی ساين فار یو دا سمپل کنډیشنز تاسو د لپاره ډیر خطرناک ثابتېدای شي د خولې نه راتلو د کنډیشن ته انهایډراسس ویل کیږي خوله زموږ د جسم د کول ساتلو د لپاره یو نیچرل پروسس دی د انهایډراسس د وجې نه د سکین ریلیټډ ډېرې مسلې په تاسو کې پیدا کېدای شي ملګرو د باډي ټمپریچر خواهی د هر چا وي خو د جسم ګرمایش د خولې په شکل کې بهر نه راوتل ستاسو جسم ډیزي او ویک جوړوي کم چې ستاسو د اوورال صحت لپاره یو خراب ساين دی نمبر 1 ملګرو که د ساسې د وجې د انسان کټول هډو کې مات شي نو بیا به څه کیږي زموږ په جسم کې 206 بونزي کله چې یو هډو کې مات شي نو ډاکټر سمپلی هغه هډو کې الاین کې او پلاستر کې کچرته سیریس انجری وشي نو پاغي کې بیا دراډ استعمال کیږي کان فارچونټلی داسې سوشي چې ټول هډو کې پیوځه مات شي نو دا ډیر سیریس پرابلم کېدای شي ولې چې د خپل اسونو هډو کې الاین کول آسان دي خو زموږ په جسم کې ډیر سنسټیټیو هډو کې هم وي هڅه خټول هډو کې پیوځه ماتېدل ډیر کم وي په 2011 کې د 22 کالو الګ د بلډینګ د 9 فلور نه راتاو شو قسمت دا غمل ګرتیا وکړه او هغه بچ شو خو داغه د جسم ټول هډو کې مات شو د 3 میاشتو د ټریټمنټ نه وروسته هغه خنه شو یعنی د ټول هډو کې د ماتېدو ریکوري تقریبا امپاسیبل دي ولې چې ډیر بونز داسې چې د غېډي میچ کېدل تاسو د ټول عمر لپاره پیرالایز کولای شي ملګرو که د دې ویډیو په اړه کې تاسو سوال غواړئ نو موږ ته د کمنټس په ذریعہ وایي او که ویډیو خوښ شوی نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپل مرګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله